بادشاہ په یو علاقه ګرځېده، یو ځای خوښ شو، ځنګل و او ځنګل سره خوا کې ښه مزېدار شینکۍ دي، یو چمنې دي، اوبه دي. بادشاہ خپلو نوکرانو ته وی هلکه دا خو ډېر ښه ځای دی، ښه یخې اوبه دي، ځنګل دی، دلته مال یو محل جوړ کړي، رېسټ هاوس راله جوړ کړي. اوړي کې به راځم او دې کې به دیره کېږم او ښکار به کوم، دا خو ډېر مزېدار یخ ځای دی. چا به دونه موده کې ماله ښه قیمتي محل جوړ کړي. نوکران لګیا شو او د بادشاه دپاره قیمتي اعلی محل جوړ کړو. بادشاه څه وی دې ځای کې جوړ کړو چې کوم دا کورونه دي دا خلک د کورونو نه لر کړي، ماله محل جوړ کړي. ډېره ښه ده. بادشاه به تپوس کوو محل څنګه دی چې کار شروع دی، په نقشه کار شروع دی. بادشاه ته نوکرانو وی صاحب محل تیار شو، اعلی ښکلی محل هم درته جوړ کړو. اوس افتتاح کوي بادشاه، وزیران ورسره دي، مشیران ورسره دي، دنیا خلک دي چې نن د بادشاه محل جوړ شو او افتتاح به کوي. چې بادشاه څنګه راغی محل ته وکتل، د محل د دیوال خوا کې یو کچه کور و. وی دا څه دي؟ وی دا یو بوډی دی او د هغې کور دی. وی دا هم نه دي روان کړی، دا خو زما په محل یو داغ دی، دې سره خو زما محل بدرنګ ښکاري. ای بادشاه یو بوډی ښځه هېڅوکې نشته، ډېر عاجزه ده. نو موږ خو نور کورونه د خلکو روان کړل، محل هم درته جوړ کړو، خو دا هم چې روانه و دې ډېر زیات وجړل. وی بس ما پکې ښه کې خو دا کور نه پرېږدی. موږ وی د یو بوډۍ نیک کور دی په دې څه غریبه ښځه ده، دا د بادشاه د محل خوا کې وی بادشاه سلامت غریبه وه. نو موږ پرېښود. وی نه منم، زه به هله دې محل ته دننه کېږم چې تر څو مو دا کور نه روان کړي، دا خو زما په محل وی داغ دی. بس نوکشه به فورا روان کړي. بس اسې ودره وسونه وخان ودرېدل، بادشاه غونډه قافله ودرېده. وی نه ځم چې تر څو دا کور نه روان کړي. بس هغوی زر لګیا شو، غریبې ته وی وځه کونډې، بوډۍ وځه. وی نه وځم. وی ته څنګه نه وځې؟ بادشاه هغه د پنور ولاړ دی او محل ته داخلېږي نه چې تر څو دا کور نه روان شوی. بوډۍ څه وایي؟ د دعا چل زده کړئ. بوډۍ څه وایي؟ بوډۍ وایي یا الله زه خو کمزوری یم، زما کور دا ظالم رانه، دا خو زما د خاوند کور دی، دا خو زما د مهر کور دی، دا خو زما د غریبۍ کور دی، زه به الله کم خواځم. ښځه خو جومات ته هم نشي تللی که چې د جومات کې به دی راشي، زه به کم خواځم. یا الله زه خو کمزور یم، خو ستا زور څه شو؟ یا الله زه خو بې کسه بې څوک یم، خو ستا طاقت څه شو؟ زه خو الله عاجز یم، نو ستا هغه طاقت خدای څه شو؟ ته خو طاقتمن یې، ته خو زورور یې، ستا خو څوک مقابله نشي کولی، تا ته خو څوک سر پورته نشي کتی. خدای زور دې څه شو؟ خدای طاقت دې څه شو؟ خدای ستا بادشاهي څه شوه او څه؟ دې ته دعا وایي. ښځې له لاس نو پورته کړې چې د بادشاه نه سا د اس د پاسه ووته او مرداره محل پاتې، هر څه پاتې. هلته هارټ اټیک راغی او مردار شو. د ښځې پولیس والا ورته بس بس بیا نورې خیرې ونه کړې، بس 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 سړی دې ځای ته ورسو، لړ ختم. ظلم به نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او وی چې چا باندې څوک ظلم وکړي که نه او دس بدل واغېسته، چا وله څپېړه ورکړه دم څپېړه ورکړه، بس ده انتقام واغېست. او چې دله چا څپېړه ورکړه او ده ور نه کړه آهې وکړه، الله وی اوس یې ما ته پرېږده، د ده نه به زه څپېړه وباسم. نو ستا به څه څپېړی دی خدای ته پرېږده چې خدای ته څپېړه وباسي چې پته ورته ولګي. یو طالب په لاره باندې روان دی، طالب کتاب ورسره دی، طالبان خو نه پروا جنت او نه پروا دوزخ، بېغمه خلک دی. یو جنټلمین و، هغه واده له روان و، ښځه ورسره وه. ښځې برقا چولې ده، سینډل مینډل یې چولې دی او ځان یې برش کړی پالش کړی دی، لپسټک یې مفسټک یې مږلی دی او جنټلمین یې بوټان موټان چولې دی او چشمې مشمې چولې دی.
کوټ پتلونه چولې دی خځې سره روان دی پلا رضی دا طالب خیال نو چې ته بدن کې خپه کېښوده چې شړق شوې هغه اوبه د هغه جنټلمین په هغه محترم ور پرېوت د هغې کېړی جرابې جامې څښاش جنټلمین ویل د خدای دې بې خو باسه زما ښځه دې ولړله مونږ واده له روان جامې دې وله ولړلې پیزار دې وله ولړو خو چې شړق شو هغه طالب یې په دا مخ یو مضبوط غزار و خوار شي ګډېږي په لار نظر دې نه لګي هغې سره یې څه چلو زمونږ دا سړی ګورې د ښځې مخ کې چې که نه ډېر بهادر یې که نه دا برېت یې داسې جغه یې جغه دې برېت یې داسې نیغ نیولې خو چې ښځه ورته داسې وګورې وې ها نو برېت بیا لاندې شي برېت بیا نوم ته ورسي نوم ته هر څه چې دی خو ښځو ته رټینګې نه دی بیا امین نه تپوس وکړې که دی به تاله وایي په موږ دلته بهادر یې امینه داسې و داسې و داسې او کور کې الما لیدلې ته کې داسې سر یې ښکته کړي او داسې دوک ولاړ بشیر جانه تا را دال کور نه لیدلی ما لیدلی دی ښه او دې دوک ولاړې دوک بیا ښه سړی وي ښځه مو خاوند دې څنګه دی یاره ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی چې زه ورته څه وایم هغه کوي غوږونه پې نیسم غوږونه جنټلمین خو ښځې ته ځان ښه چې شړق شو په دا مخ یې وه او ما څه غلطي کړې ده ما ته څه پته وه خو په لاس ونیم برابر وم ښځې ته وایي زه چې ځو دا جامې به بدلې کړو د دې سپېره د لاسه جامې څخه شو او پیزار به بدل کړو بیا به راوړو ښځی کور ته مون ښځه لګیا شو جامې بدلئ او دا سړی کوټې ته څه کار راوخته خو چې سینګ بره وخته خپې وښویده دا په وړی باندې په غرض لاندې راغی دا سټ یې ولګېد او مردار شو مړ شو ښځه خو پوه شوه چې د خو هغه غریب والی دی په مخ د هغه څه غلطي وه په غلطۍ کې د یو سړي خپه په خټو کې لاړه او د بل جامې خیره نه شو صبر وکړه که نه صابرینو له خدای جنت ورکړي پوه شوې د هغه سړي خیرې وکړې او د ځان ورسره یاره شوه او زر خلکو ته وی خلک رالل سخاون مې مړ شو په منډه وی دې پرېږدې دا خواصې مړ شو ورشئ په لاره یو طالب سپېړه والی دی هغه خیرې کړې دي موږ تباه نه شو بچي مې تباه نه شي لا ولاړ شئ د هغه نه معافي وغواړه بیا به ګورو طالب مخکې روانو بارانو په لاره ځي هلته یو الوی دکان کولو کړی د الوی به دا قانون چې سار وختي به دکان کولو که څوک غریب به پرې راغی یو پلیټ الوا به خیراتي ورکول او یو جام پی به ورکول چې طالب پې ورغی دی غریب خو مخ مګي مخ یې سور دی په سپېړه نو الوا یې ته طالب جان دلته راشي کېږي یو پلیټ یې د الوا ورکوي دا او یو جام پی ورکړ دا بچی چې د دکان کولو کوم دا ورکوم دا خوره اوس هغه لګیا دی الوا نه نوړی اوچتئ او د پیو نه ګوټ کوي او خاندي د دې الوی ورته خیال شو هلکه دا خاندې ولې ما الوا درکړو پې ته ما پورې خاندې وی نه تا پورې نه خاندمه وی ولې خدای ته خاندم وی د خدای خدای کې څه دی نو یو خوا سپېړې راکوي او بل خوا الواګانې راکوي هلته سړي پړه کې ور واچوله نو خو مضبوطه سپېړه یې راکړه او دلته ښه مزېدار پی دي او ګوټ دې کومه ګرم او ګرمه الوا ده دی کې هغه دا سړي هغه نوکران راتل هغه کور والا دی یو لیدی لکه طالبیانه هغه سړي ته ووالې په سپېړه وی خو دې مړ که که کوم ځای وجلی دا پکې بله 300 دو ویم والم زو ما مړ که وی نه خیره دې ورته وکړه اخو چې بره په پوړو ختېده لاندې را پرېوته او مړ شو وی ما خو خیره نه ده کړې وی مهرباني وکړه بد دوا ورته وکړه خیره دې ورته وکړه نور بچي غرق نه شي ښځه غرق نه شي خو مړ شو او ورته څه وایي طالب جان وی ما ورته خیره نه ده کړې خو هغه ما له سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه هغه ما له سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه الله داسې سپېړه ورکړه چې مرګ ته یې ورسوله پته نه لګي چې نور به ورسره څه کوي او هغه ما له سپېړه راکړه نو زه یې لواله راورسولم او پیوله یې راورسولم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان
امام ابو حنیفه یو سړی ولا راغی وی مور دې کونډه ده وی یو ګستاخ نن سبا ډېر خلک دي مولیانو سره ګستاخی کوي ته وایې نه مولیان د دې خلکو به دې کوټو کې اوسېږي بعضې به جومات ته راشي به ملا به سترګې راوباسي استاد جي دا پوړ بار پروت دی ولې دا استاد جي ستا نوکر دی د خدای ظالمه ته خو ورپسې مونځ کې د خدای ظالمه دوه ټکې درته ښایي نو ته په هغه حکمونه کې پوړ به ته رادننه کوې استاد جي به نه رادننه کوي استاد جي څه ټیم دی او دا کور به ښځې سره جنګ کړي هغې غریبې ته غږ نه شي کولی نو راشي زور به د استاد جي نه وباسي استاد جي مونځ خو رې نن ډېر اوږد کوې مونږ خو دې پکې قتل کړو دا څه خبره چې مونځ اوږد شي شکر وباسه چې داسې استاد دله خدای درکړی دا ګورې هر سړی نه بعضې بدبخته راځي نو په استاد جي په غریبانانو سترګې راوباسي او ځان ښیي چې که نه زه یو شی مه کوئ ګورې په طالب مولا الله خفه کېږي دی لګیا یې د خدای د دین خدمت کوي دی مسافر دی ستا په جومات کې دیره دی او څلور روټو ته پروت دی او د خدای قرآن زده کوي او د پیغمبر حدیث زده کوي د لاسونه ښکل که د سره مینه وکړه ته تر غاړه وځه او د کور نه ښه روټۍ راوړه ورته کښېنه نیت دا وکړه چې دی زما د پیغمبر حدیث زده کوي زما د پیغمبر دین زده کوي ته د قدر کوه تا ته چې په مصلی د پیغمبر ولاړ دی نو تا کې دا سوچ نشته چې د دې مصلی قدر هم پکار تا سره د پیغمبر د مصلی قدر نشته که ستا پړه کې د خپل مبارک پیغمبر قدري د هغه د مصلی قدر به هم د سره او چې د هغه په مصلی د هغه کوم نایب ولاړ د هغه قدر به هم د سره که ستا سره د خپل پیغمبر قدري د هغه د سنتو قدر د ګیري به هم کوې او د هغه د پټکي قدر به هم کوې او چې د هغه دین او قرآن او سنت زده کوي د هغه قدر به هم کوې او چې دا قدر دی ونه کړو ته ظالم یې خدای به درنه تپوس کوي چا چې د ګیرې بې قدري کړې ده او چا چې د پټکي بې قدري کړې ده او چا چې د ملا بې قدري کړې ده او د دین بې قدري کړې نو خدای وله څه موده ورکړي مهلت وله ورکړي پرېږده چې دی ښه ګرم شي پرېږده چې دا ګناه ښه ډېر وکړي ناګانې راونیسي چې بیا راونیسي بعضې به وایي نو زه به حق نه وایم نو حق ته ملا ته وایي حق څه ته وایي د چاړه خفه کول دا حق دی د چا عیبونه راوښکل دا حق دی یو سړي کې عیب دی نو که تا کې ایماني هغه له لاړ شه او ورسره کښېنه یو پرچه ولیکه ورته وایې مولوي صاحب تا کې مې دا غلطۍ لیدلې دي پټ خلکو ته یې مه شرموه دا رضان نه وباسه بس خبره خلاصه شو یا به د هغه پېږي یا به یې ته پېږې نو ته په سوشل میډیا خېږې ته لوډ سپیکر ته خېږې او سړی شرمې زه وایي حق وایم دا حق وایه که نه چې د ما پلار د ما مور سره میلاو شوی او زه یې راوړی دا خو هم حق ده دا مه وایه دا ووایه که نه چې د ما خور سره د ما اوښې میلاو شوی دی د واده په شپه د شپه کوټه کې دا چلو بچي راوړلی دي دا هم حق دی راووایه که نه هر حق به نه وی چې کوم حق کې د چا بېعزتي هغه حق به نه وی چې کوم حق یو انسان ته تکلیف رسېږي هغه به نه وی چې کوم حق کې د انسان باندې ظلم وي دا به نه وی راشه مخامخ کښېنه ورسره دا حق مو وایه که نه چې په غسلخانه کې بلند اندامونه مې داسې دا مو وایه که دا هم حق دی که نه چې دا د ښځې کوم اندامونه دي او تا لیدلي دا هم خلکو ته ووایه که نه ولې حق خبره ده دا څه خبره ده د حق وایم ته چې حق وایې ته د پلار حق دی وایي د مور دی وایي د رور دی وایي د تربور دی وایي د ګاونډي دی وایي ملا کې حق را ګوتې راوباسې ظلم کې ظالمه ملا درته بېوسه ښکاري ملا راته بېڅوکه ښکاري ملا له 2000 روپۍ د تنخوا ورکوې د جومات ملا له ډوډۍ ورکوې های د خدای نه یېرېږې ته خدای نه منې ته دا سوچ نه کوې چې الله شته او زما نه به الله تپوس کوي او مزدور سره ظلم ولې کوې او همسایه سره ولې ظلم کوې همسایه دې په کور کې ډېره دی او ولې ورسره ظلم او زیاتې کوې ټوله شپه ورځ په ښه د خدمت کې او ټوله ورځ په د خدمت کې ساله ډوډۍ مولا نه ورکوې ولې ظلم کوې ولې زیاتې کوې دا زیاتې نه دی دا ظلم نه دی او ته تا واده وکړه او ته ترې لاړې سعودي ته ډیوټۍ له او 5 کاله ته ته بار یې 10 کاله داسې خلک دي چې ښځه یې دلته ده او 10 کاله د کور نه بار دی دا ظلم نه دی ښځه ورته مینتونه کوي چې زه دې چا ته کېنولې ما یا ښځې به درځم
یا خدای بس درځم قسم په خدای دې مخکې ورځو کې راته ټلیفون وکړ یو پلار او ژړلې وایي زوی مې بار دی او ما له ته نه راځي 10-12 کاله وشو چې بار دی په ټلیفون را سره خبرې نه کوي مولوي صاحب ړمې ور